ملګر تاسو کتلی شئ چې دا ښځه خپل میړه ته د چلنج ورکوي چې آیا دا به کامیابه شي په دې چلنج کې که نه. راځئ چې په دې ویډیو کې وګورو چې د ده بوتل سر یې واخیستو، په بوتل کې خطا کړو او ده ته یې راوړو او ورته وایي چې دا سرپوښ ورته راوکاږه، پرته د دې چې د دې نه یا اوبه یا بل څه الکول ته نه توی سي، چې آیا دا به وسې کړلی که نه. راځئ چې ویې ګورو. ډېر سخت چلنج یې ورکړی ده، خو دا هم قصه کې نه ده. تاسو ورته ګورئ، ورته وایي چې دا چلنج دی پوره کومه زه، او کم شرط هم پکې ایښودو چې 2 روپۍ شرط به وي. تاسو ګورئ چې پلاستیک راواخیستو، یاره کلسره ده خو ډېر تجربه لري. دا پلاستیک په دې هغه کې کته کړو بوتل کې، د دې پلاستیک په واسطه باندې دا د دې سرپوښ راباسي. تاسو ګورئ زبردست کمال یې وکړ، یعنې ډېر دا چلنج خو ورته پوره کړو. تاسو ګورئ چې بل چلنج هم ورکوي ورته، هګۍ راواخیستله، هغه هم پوستکي بغیر د پوستکو نه په یو بوتل کې واچوله چې دا بیرته اوس بغیر د هغه نه راوي کاږي، تر څو پورې چې ماته هم نسي یا بل څه په دې هګۍ باندې ونسي او روغه د دې بوتل نه راوځي. نو په دې چلنج کې به دا کامیابه سي که کامیابه به نه سي. راځئ چې ویې ګورو. دا هم ویې کته چې آیا دا به وسي کړلی. یار آرامي فکر خو لري. تاسو ګورئ چې دا به څه رقم راوباسي. دې ته هم سوچ کړی ده. راځئ چې دا تجربه هم ترسره کړو. ګورئ دا هګۍ یعنې دومره غټه ده چې د دې بوتل سر نسي راوتلی، خو ده راواخیستو چاینکه او اوبه پکې دي جوش. دا بوتل یې سرچپه کې ایښودو، سرچپه یې کړو. نو چې کله یې سرچپه کړو په دې باندې اوبه سرې اوبه واچولې ګرمې، چې دا هګۍ نیمایي ته ورسېدله. وروسته د هغې نه بېرته راسته کړو او هګۍ بلکل سر ته یې راغله، یعنې بدون د دې نه چې ماته سي یا هم خرابه سي، د دې بوتل نه یې بېرته راوکاږله. زبردست. اوس وایي پیسې یې راکړه، کوم چلنج چې ورسره ولی وایي راکړه روپۍ راته. ویډیو لایک او شیر کړئ ملګرو.